د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو بندیانو د خلاصون لپاره هیڅ راز تعهد نه لري او په وینا یې دا موضوع د بین الافغاني سولې د پیل لپاره وړاند شرط نه دی. ولسمشر غني چې نن په یوه خبري غونډه کې خبریالانو سره خبرې کولې څرګنده یې کړه چې د اورکم یا د تاوتریخوالي د کمیدو پړاو د دوام لپاره هڅې روانې دي. نور حال په راپور کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو د تړون د لاسلیک یوه ورځ وروسته نن یوې خبري غونډې کې د طالب او افغان ځواکونو د بندیانو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غني وویل چې امریکا د بندیانو د خلاصون واک نه لري او هیڅوک د افغانستان حکومت دې کار ته نشي اړ کولی. هیچ نوع تعهد برای رهایی 50,000 بندی وجود نداره. ما بار این موضوع را به صورت شفاف با دکتر سب خلیلزاد و تمام مقامات دیگر شریک ساختیم. این حق قانونی و جزء خود ارادیت مردم افغانستان است. تقاضا شده جزء مذاکرات، جزء از اجندای مذاکرات قرار گرفتن میتونه، اما پیش شرط بوده نمیتونه. د لسو ورځو په ترڅ کې د 15,000 طالب بندیانو او 1000 افغان سرتیرو خلاصون او د بین الافغاني خبرو پیل د امریکا او طالبانو ترمنځ په سوي هوکړه لیک کې شامل دي. ښاغلي غني څرګنده کړه چې په دې موضوع کې د نیک نیت موضوع مطرح نه ده او بعد د افغانستان حکومت دا باور ترلاسه کړي چې آزاد کیدونکي کسان به بیا د جګړې ډګر ته نه وردانګي. موضوع حسن نیت مطرح نیست در این باره، از جهتی که ملت افغانستان باید اعتماد داشته باشه که کسی که رها میشه مقابل از این ملت استادگی نمیکن، پس به صلاح مراجعه نمیکن و از نگاه تنها تکنیکی رها کردن 100 نفر وقت کار داره، مانده 50,000 نفر. په دې ناسته کې ولسمشر غني د اورکم یا د تاوتریخوالي د کمی پر دوام چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک د پیل لپاره پیل سوی و ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې د اورکم لړۍ باید د اوربند تر ټینګېدو پورې وغځېږي. اورکم ادامه داده میشه و هدف ما است که به اوربند بدل شه. جنرال میلر که مسئول تطبیق اسیس از طرف امریکا با وضاحت به طالبان آشکار ساخته که جزء توقعات است و اگر از این عدول شود اینا آلت مشروط را که به صورت واضح برشان گذاشته شده نقض خواهد کرد و لازم است این تاکید واضح ما بود. جنگ و مذاکره بر ملت افغانستان بسیار سخت است که قابل درک باشه. 7 ماه پیش همون مطرح بود، به اساس تاکید اساسی ما این تغییر کرد و حالا باید بریم از اورکم به اوربند. د دې رسنیزې ناستې په پای کې ولسمشر غني څرګنده کړه چې د طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان په استازولۍ د مرکچي پلاوي پر ټاکلو پراخې خبرې روانې دي او په خبره د خبرو تر پیل پورې به د دې ډلې جوړښت تکمیل سي. تر دمګړیه امریکایي او یا هم طالب چارواکو د ولسمشر غني د دې ویناو په اړه غبرګون نه دی ښکاره کړی.